السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. ډیر زیات ظلم شوی دی، د ظلم انتها شوې ده په ورسک پیپلز ټاپ کې. هستا خلک د پښمنۍ نه پس چا ظالمانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. دغه خلک کې ډیر په بد حال سره مړ کو او بیا د هغه لاش هم کور مخې ته کېښود. چې کله کور والا خبر شول ډیر زیات په سرو سترګو باندې وژړل او سی وویل راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو اخر پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او براټلی نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره میلاویږي. دا واقعه په ورسک پیپلز ټاپ کې رامنځته شوې ده. هستا ښکلي خلک د پښمنۍ نه پس چا ظالمانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. عزتمندو ډیر په بد حال سره قتل کو. مری یې نه کټ کړله. اول یې ډیر زیات وهل ټکول ورکړي دي او بیا د هغې نه پس حلال کړی دی چې بیا د هغه لاش د خپل کور مخې ته ایښی دی. کله چې کور والا خبر شول نو ډیر زیات په سرو سترګو باندې وژړل او د انصاف غوښتنه وکړه چې موږ ته دې انصاف میلو شي. عزتمندو دغه خلک په وخت باندې پښمنۍ وکړو او د مانځه دپاره راووتو. ده ویل چې زه به تلاوت وکړم، مونځ به وکړم، بیا به د هغې نه پس کور ته راشم. د ده حساب کله چې دا مانځه له روان شو په لاره کې ورله څوک ظالمان راووتل. اول یې دا ډیر زیات ووهلو او د وهلو نه پس یې دا حلال کو. ډیر په بد حال سره مړ کو. عزتمندو په روژه کې هم دومره ظلم کیږي، خلک قتلیږي، بیا دغه ظالمان وتښتي، پولیس د دوی تفتیش وکړي او ګرفتار نشي. الله تعالی دې دغه ظالمان ګرفتار کړي او دوی ته د ښه عبرتناکه سزا ورکړلی شي چې د ټولو مسلمان دپاره یو عبرت وګرځېږي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.